سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. میدان وردګو ولایت کې د ګډو دولتي ځواکونو پر مرکز موټر بم چاودنه شوې. د ملي مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله راتلونکې اونۍ ایران ته سفر کوي. د زابل شاجوی ولسوالۍ کې پر پوځي مرکز چاودنې عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې. هرات کې یو مهم نظامی کنډک طالبانو نیولی. MBC نیوز راپور ورکړی چې امریکایي ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د خپلو سرتیرو په ایستلو کې جدي دی. د روسیې استازي تور پورې کړی چې امریکا د بشري حقونو تر ټولو ستر نقضونکی هیواد دی. پاکستان کې د یو برید له کبله 9 تنه پوځیان وژل شوي دي. فرانسې کې د کورونا د دویمې څپې له امله په 9 ښارونو کې محدودیتونه وضع شوي. د قرغیزستان ولسمشر ویلي چې له پارلماني ټاکنو وروسته له خپلې دندې استعفا کوي. واشنګټن د سعودي او عمان نه د 2 امریکایي تبع وګړو د خوشي کولو مننه کړې. د خبرونو پای.